الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. وقال الله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. شریعت غږ رادیو فکری جګړې د خبرونې ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله چې جوړ روغ خوښ او خوشحاله بیاست او اونۍ به مو تر دې مهاله په خوښۍ او خوشحالۍ را رسولې وي. دا د یو ځل بیا د فکري جګړې د خپرونې د لارې ستاسو په خدمت کې حاضر سوي یو. هیله ده چې د خپرونې تر پایه راسره مله واوسئ. ولې فکري جګړه مهمه ده؟ د ملتونو د دایمي تسخیر او د هغوی د هیوادونو پرته له جګړې د نیولو لپاره فکري جګړه تر عسکري جګړې ډیره کارګره او مؤثره ده، ځکه چې عسکري جګړه مقاومت، حساسیتونه او بالمثل غبرګونونه راپاروي چې د جګړې د اوږدېدلو او د جنگي مصارفو او تلفاتو د زیاتېدلو سبب ګرځي، چې دا هر څه بیا وروسته د یرغلګرو په ماتې تمامیږي، که څه هم چې ډیره موده وروسته وي. تاریخ ثابته کړی چې پوځي فتح او تسلط هیڅکله دایمي نشي پاتې کېدای تر هغې چې فکري فتح د پوځي فتح ځای نه وي نیولی. خو فکري تسخیر د عسکري تسخیر په خلاف د تل او یا ډیرې اوږدې مودې لپاره پاتې کېږي. د فکري تسخیر تداوم په دې پورې اړه لري چې فاتح فکر څومره په حق دی او څومره د مفتوحې سیمې لپاره له ځان سره د خیر، عدل، معقولیت او انسانیت پیغام لري. دا چې صلیبي غرب د امریکا په مشرۍ پر افغانستان یرغل کړی وو او غوښتل افغانستان خپل مستعمره او افغانان د ازادۍ او دیموکراسۍ په غولونکو نومونو خپل غلامان وګرځوي، نو د همدې فکري جګړې اهمیت ته په پام سره د خپل عسکري جګړې ترڅنګ په پراخه پیمانه یوه لویه فکري جګړه د افغانانو د ذهنونو د فتح کولو لپاره هم روانه کړې وه. امریکا په افغانستان کې د عسکري جګړې د پرمخ بیولو لپاره یوازې 4-5 موسسې په کار اچولې، چې د امریکا له پوځ، ناټو، ایساف، افغان امنیتي قواو او جاسوسي ادارو څخه عبارت وې. خو د فکري جګړې لپاره بیا امریکا او ملګري تقریبا 4,000 ناپوځي موسسې په کار اچولې دي، چې د افغانانو د ژوند په دیني، سیاسي، کلتوري، رواني، تعلیمي، اقتصادي او نورو بیلابیلو اړخونو کې په مسلسل ډول کار کوي. امریکایان په دې پوهېدل چې ورځ به دوی له افغانستان څخه په پوځي لحاظ وتلو ته اړ کېږي، نو له همدې اوسه باید په افغانستان کې خپل فکري جګړه په داسې فعال او مؤثر ډول پر مخ بوځي چې فکري فتح بیا د عسکري ماتې ځای ونیسي، لکه چې همدغه تجربه انګریزیانو او فرانسویانو تر دوی مخکې هم په خپلو اسلامي مستعمراتو کې عملي کړې وه، چې د هغو هیوادونو پر ازادېدلو د لسګونو کلونو تر تېرېدلو وروسته په یوه کې لا هم تر اوسه اسلامي نظام نه دی راغلی. فکري جګړه هغه جګړه ده چې کفار د مسلمانانو د تسخیرولو او د هغوی د شریعت، عقیدې، فکر، عرفونو او عنعناتو، سلوک، اخلاقو او د ژوند د اسلامي بڼې د له منځه وړلو لپاره د ناپوځي وسایلو له لارې د دې لپاره پر مخ بیایي چې مسلمانان له خپل ځانګړي تشخص او پیژندګلوۍ څخه محروم او په هر څه کې د کفارو په تقلید اخته کړي، تر څو د کفارو په خلاف د جګړې تصور هم په ذهن کې ونه لري. په فکري جګړه کې د مسلمانانو فزیکي وجود هغه هدف نه ګرځول کېږي، بلکې د هغوی دین، فکر، ټولنیز عنعنات، شخصي او اجتماعي اخلاق او رواني کیفیت د هدف په حیث تر ضربې لاندې نیول کېږي، ځکه چې دا هغه عوامل دي چې د ټولنې افراد له خپل فزیکي او معنوي وجود څخه د دفاع او د یرغلګرو په مقابل کې د مقاومت لپاره د جګړې په صف کې دروي. خو کله چې دغه عوامل په تدریج او په سیستماتیک ډول له منځه یوړل سي، نو د دشمن په مقابل کې مقاومت په خپله له منځه ځي، چې په نتیجه کې دشمن له هر ډول مالي او ځاني تلفاتو خوندي پاتې کېږي او هدف هم پرته له جګړې لاسته راځي. د فکري جګړې وسایل لکه څنګه چې په پوځي جګړه کې پوځي وسایل لکه پوځیان، توپ، ټانک، طیاره، بم، بارود، ګولۍ، ټوپک، پوځي ټکنالوژي او پوځي استحکام د ماهرو او روزل شویو پوځي افسرانو لخوا کاریږي. همدا ډول په فکري جګړه کې فکري وسایل لکه معلم، کتاب، مکتب، پوهنتون، علمي تحقیقات، کتابخانه، اخبارونه، مجلې، ژورنالیزم، ادبیات، اجتماعي علوم، صحي خدمات لکه شفاخانې، کلینیکونه، تفریحي وسایل لکه پارکونه، کلبونه، لامبو ځایونه، د سمندر ساحلونه، رسنۍ لکه راډیوګانې، تلویزیونونه، سینماګانې، تیاترونه، انټرنیټ، سټلایټ، د فلم جوړونې کمپنۍ، سیاست، سیاسي شخصیتونه او سیاسي احزاب، جنس او په هر څه کې د ښځې استعمال او دې ته ورته نور وسایل د ماهر او روزل شویو خلکو لخوا په سیستماتیک ډول کاریږي. دا ټول هغه وسایل دي چې فکر متاثره کوي،
د ملتونو فکري مسیر ور بدلوي او د کفارو لخوا په پوره مهارت د مسلمانانو په خلاف استعمالېږي. د اسلام او مسلمانانو په خلاف د فکري جګړې میدان دومره پراخ دی چې د انساني ژوند ټول اړخونه نیولي دي او د غرب په زرګونو موسسې ورپکښې په کار اخته دي. د فکري جګړې تاریخ د حق او باطل تر مابین د فکري جګړې تاریخ تر عسکري جګړې ډیر پخوانی دی. له همهغه اولې ورځې چې آدم علیه السلام او ابلیس د دشمنی شروع سوه، ابلیس چې د باطل ممثل دی د آدم علیه السلام په خلاف له فکري جګړې کار اخیستی او آدم علیه السلام د مغلوبولو لپاره فکري وسایل کارولي دي. ابلیس چې کله په دې پوه سو چې آدم علیه السلام یې دشمن دی او په هغه باندې په زور غلبه نشي حاصلولی، نو له فکري وسایلو لکه د نصیحت تظاهر له آدم علیه السلام سره د خواخوږۍ دعوا او بیا د خپل دعوې د رښتینې ښکاره کولو لپاره له قسمونو څخه کار اخیستل پیل کړل او په درواغجنو قسمونو آدم علیه السلام ته وسوسه ور واچول تر دې چې هغه او د هغه ښځه یې وشویول او له جنت څخه یې راویستل. الله تعالی د آدم علیه السلام او ابلیس تر مابین د فکري جګړې جریان داسې بیانوي: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذا أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال انظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. ژباړه څه شي منع کړی ته چې سجده دې ونه کړه؟ کله چې امر وکړ ما تا ته، ابلیس وویل زه له ادم څخه غوره یم، زه دې له اوره پیدا کړی یم او هغه دې له خټې پیدا کړی دی. الله جل جلاله ورته وویل نو کښته سه له دغه اسمان یعنې جنت څخه، نه دی لایق تا ته چې لویي وکړې په دې ځای کې، نو ووځه بېشکه چې ته یې له ذلیلانو. ابلیس وویل مهلت راکړه ما ته تر هغې ورځې چې مخلوق بیرته راژوندی کولی سي. الله جل جلاله ورته وویل بېشکه تا ته مهلت درکړل سوی دی. ابلیس وویل نو قسم دی چې په ګمراه کولو سره ستا ما لره په سبب د آدم چې هرومرو به کښېنم د دوی ته ستا په سمه لار کې او خامخا به راځم دوی ته له مخې د دوی او له شا د دوی او له رسته طرفو د دوی او د چپه طرفو څخه د دوی او نه به مومې ته اکثره د دوی شکر ایستونکي. الله جل جلاله ورته ویل ووځه له دې ځایه غمجن رټل سوی یې، هر څوک چې ستا لاره غوره کړې له دوی څخه خامخا به ډک کړم جهنم له تاسو ټولو څخه. او ویل الله جل جلاله ای ادم اوس ته او ښځه ستا په جنت کې او خورئ تاسې دواړه له هر ځای او هر شي څخه چې خوښه مو وي او مه نږدې کېږئ تاسې دواړه دغې ونې ته، او که ور نږدې سئ نو سی به تاسې دواړه له ظالمانو څخه پر خپلو ځانونو نو وسوسه واچول دوی دواړو ته شیطان د دې لپاره چې ښکاره کړه دوی دواړو ته هغه چې پټ کړل سوي وه د دوی له عورتونو. او ابلیس ورته وویل نه یاست منع کړي تاسې رب ستاسې له دې ونې مګر د دې لپاره چې نشئ تاسې دواړه په رښتیا یا چې نسئ تاسې دواړه له تل پاتې کېدونکو په جنت کې. او سخت قسم یې وکړ دوی ته چې بېشکه زه تاسې دواړو ته له نصیحت کوونکو څخه یم. په پورتنیو آیاتونو کې وینو چې شیطان له آدم علیه السلام سره په خپل دشمنۍ کې له هرې لارې او هرې وسیلې څخه د کار اخیستلو سخت قسم یادوي او مؤمنانو ته په سمه لار کې د کمین نیولو خبره کوي او بیا وروسته د آدم علیه السلام د تېرېستلو لپاره له قسمونو او د نصیحت کولو له تظاهر څخه کار اخلي او خپله دښمني له آدم علیه السلام سره د پستې ژبې په کارولو پر مخ بیایي چې دا ټول فکري وسایل دي. همدغه ډول د تاریخ په اردو کې د باطل پلویانو تل د انبیاو په خلاف په خپلو مبارزو کې د جنګي وسایلو ترڅنګ له فکري وسایلو کار اخیستی.
کله یې په انبیاو پسې پوچ او بې ځایه تبلیغات کړي، کله یې هغوی ته لیوني، کم عقل، کوډګر ویلي، کله یې په بېلابېلو غولونکو خبرو او وسایلو خلک د انبیاو علیهم السلام په خلاف د جنګ په صف کې درولي دي، او کله یې هم د مؤمنانو پر خپل دین او پیغمبر د شکمن کولو هڅې کړي دي. همدارنګه کله چې قریشو ولیدل چې قرآن پر خلکو تاثیر کوي، د حق دعوت زړونو او ذهنونو ته رسیږي او د قناعت په نتیجه کې پر رسول صلی الله علیه وسلم ایمان راوړي، هغوی ګمان کوه چې کچېرې د حق دعوت همدغه ډول خلکو ته له کوم مزاحمت پرته ورسیږي، نو کېدای شي چې ټول قریش مسلمانان سي. نو ځکه یې فیصله وکړه چې باید د قرآن په مقابل کې له لغو خبرو او چټیاتو کار واخلي، او یا هم د قرآن د مجلس په مقابل کې د اشعارو، کیسو او د پخوانیو بادشاهانو د خرافي نکلونو مجالس جوړ کړي، او خلکو ته وایي چې راسئ زموږ کیسې، شعرونه او افسانې د محمد صلی الله علیه وسلم تر قرآن خوندورې دي. لکه چې همدغه کار به د قریشو یو مشر مالک بن نضر ترسره کوه. الله تعالی فرمایي: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. او وایس هغه خلک چې کافران سوي دي غوږ مږ دي دغه قرآن ته چې محمد صلی الله علیه وسلم یې لولي او شورماشور ګډ کړي، جوړ کړي په وخت د لوستلو د قرآن کې چې نور خلک یې وانوري. دغه کارونه ټول ناپوځي وسایل او طریقې وي چې د قرآن د پیغام د خپرېدلو د مخنیوي لپاره یې په کار اچول. نن هم د حق د دعوت د اواز په مقابل کې په میلیارډونو د باطل غږونه د ډول ډول تبلیغات او شورماشور جوړوي ترڅو د نړۍ خلک د حق اوازونه وانوري. خو فرق یې له پرون سره دا دی چې پرون د باطل اوازونه یوازې د خولې په زور پورته کېدل، او نن د رادیو، تلویزیون، سټلایټ، انټرنیټ، مطبوعات او مبتذلو ادبیاتو په زور پورته کیږي او خلک حق دعوت له اوریدلو ایثاروي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې هم د مدینه يهود علما کوشش وکړ چې مسلمانان په اسلام باندې شکمن کړي، او هغه داسې و چې د اسلام تر راتګ د مخه به د مدینه عربو يهودو ته د داسې خلکو په سترګه کتل چې د آسماني دین علم ورسره دی، له وحي او انبیاو سره تړاو دی او د پخواني پیغمبرانو د علم او معرفت وارثان دي. نو له همدې امله به هغوی ته د قدر او احترام په سترګه کتل. يهودو وغوښتل چې د مدینه له عربو دغه باور څخه سوی استفاده وکړي او هغوی د اسلام په اړه په شک کې واچوي. نو فیصله وکړه چې د مسلمانانو پر خپل دین د شکمن کولو په خاطر به د سهار له مخې ایمان راوړو او د همدغې ورځې په مازدیګر کې به بیرته یهودیت ته راوګرځو. په دې کار سره به عرب دا ګمان وکړي چې موږ خو اهل کتاب یو، د دین، وحي، نبوت او الهي احکامو د پیژندلو تجربه لرو. دا چې موږ له اسلامه بیرته راوګرځېدو نو شاید اسلام به هغه حق دین نه وي چې مخکنیو کتابونو کې وعده سوې وه. نو په دې کار به د مدینه عرب په موږ باور وکړي او زموږ پر پله باندې به پل کښېږدي او له اسلامه به مرتد سي. دلته هم یهودو د اسلام په خلاف یو فکري وسیله چې دین او ایمان دی استعمال کړ. الله تعالی د دوی د دغې دسیسې په هکله فرمایي: وقالت طائفة من اهل الكتاب آمنوا بالذي انزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ویلې وی ډلې د اهل کتاب ایمان راوړي پر هغه کتاب چې نازل شوی پر هغو خلکو چې ایمان یې راوړي د سهار له مخې او بیا کافر سي په آخر د همدغې ورځې کې داسې چې هغوی یعنی مسلمانان له اسلام څخه وګرځي. دغه د عیسی نن هم د اسلام په خلاف په بېلابېلو شکلونو کې په کار اچول کېږي او نن هم په اسلامي نړۍ کې د دشمن د فکري غلامانو یو لوی لښکر د استادانو، فیلسوفانو، دکتورانو، څېړونکو، لیکوالو، شاعرانو، هنرمندانو او ژورنالستانو په شکل کې وجود لري چې له بیلابیلو لارو او بیلابیلو ډولونو د بیلابیلو فکري وسایلو په کارولو مسلمانان د اسلام په اړه شکمن کول غواړي او خلکو ته اسلام د ارتجاع، تروریزم، وحشت او د تاوتریخوالي د دین په نامه معرفي کوي او په اسلامي عقاید او احکامو یې بې باورۍ ته هڅوي. دغه خلک د ورځې له مخې د خلکو په وړاندې لکه د یهودو دسیسې ځان مسلمان معرفي کوي، خو وروسته بیا په پټه د اسلام په خلاف په کار اخته وي. د فکري جګړې ډېرو درنو قدرمنو اورېدونکو اوس هم ستاسو پام راګرځو د مولوي عبدالهادي مجاهد د بیان یوې برخې ته. د بیان څخه وروسته هم زموږ خپرونه جریان لري، زموږ سره اوسئ. دې معنا دا ده چې دا خاوره به په پوځي او عسکري لحاظ له دښمن نه تر یو حده یا په پوره ډول آزاد شي. خو دا چې دښمن به په ځای دلته څه پرېږدي دا د غور وړ خبره ده. دښمن به په ځای دلته داسې یو وضعیت پرېږدي چې په هغه کې د 12 کاله ادارې جوړې کړي. دښمن به دلته ادارې پرېږدي، دښمن به دلته پوهنتونونه پرېږدي، دښمن به دلته په زرګونو مکاتب، لیسې، ابتدایي انسټیټیوټونه، نورې تعلیمي ادارې،
شخصي او دولتي پوهنتونونه دا به په ځای پرېږدي. دښمن به دلته په لسګونو تلویزیوني کانالونه پرېږدي ځکه د افغانانو په نامه دي او افغانانو جوړ کړي دي. که څه هم تمویل یې دوی کاو، پیغام د دوی ورکې خورېده. دښمن به دلته تر 1.5 زیاتې راډیوګانې، راډیوي سټیشنونه دا به پرېږدي. دښمن به دلته په میلیونونو نسخې هغه کتابونه پرېږدي چې په تیرو 12 کلونو کې دلته تالیف کړي، ترجمه کړي، له بل ځای راوارد کړي او په خلکو کې خپاره کړي دي. دښمن به دلته هغه نصاب پرېږدي چې د ټول غرب د تعلیم او تربیې د وزارتونو د مشاورینو تر څارنې او راهنمایي لاندې د افغانانو د ذهن د بدلولو او د یو نوي نسل د روزلو په غربي افکار او نظریاتو باندې د روزلو لپاره جوړ شوی. دا نصاب بدل ته پرېږدي. دغه نصاب، دغه کتابونه، د په میلیونونو کتابونه، دغه فرهنګي او تعلیمي وضعیت، د راډیوګانې او تلویزیونونه، پوهنتونونه او مکاتب او معاهد، په لکونو شاګردان، په لسګونو زره بلکې په لکونو معلمین دا به دلته پرېږدي. اوس یوه پوښتنه هغه له تاسو نه کومه، دا چې دغه خلک له دوی ډېر متاثره دي که له موږ؟ دغه ادارې دوی جوړې کړي، دوی چلولې، که موږ جوړې کړي موږ چلولې؟ دوی جوړې کړي دي، دوی چلولې. چې دوی چلولې دي، د دوی په افکارو چلېدلي که د موږ په افکارو چلېدلي؟ د هغوی په افکارو چلېدلي. دوی چې ځي دا خلک او دا ادارې او دا خپل پنډکي به د ځان سره وړي که دا به موږ ته پرېږدي؟ دلته دا به پرېږدي. دې سره به څه کوو؟ کوم موقف به ورسره اختیاروو؟ د معلمانو په حیث، د علماو په حیث، د مدرسینو په حیث، د واعظانو او خطیبانو او د ټولنې د استادانو، د مفتیانو، د منورینو په حیث کوم دریځ او موقف به نیسو د خلکو سره؟ څه به کوو؟ په نصاب به څه کوو؟ په تعلیم او تربیه به څه کوو؟ په شاګرد به څه کوو؟ په معلم به څه کوو؟ په وزارت به څه کوو؟ په پوهنتون به څه کوو؟ همداسې به یې پرېږدو چې دا څنګه روان دي په همدې سلسله موږ به د عافیت ګوشه کې کینو. نو بیا خو د دښمن د وتلو هېڅ فایده نشو. پوځي دښمن وتلی یا شین سترګه دښمن وتلی، په ځای تور سترګه دښمن پرېښی، او که د مخالفت لاره ورسره نیسئ نو بیا خو به د ټول ملت سره مخالفت. ځکه چې په هر کلي کې مکتب شته، په هر مکتب کې بچی شته، هر بچی له مکتب نه د مکتب نصاب کور ته راوړی، په هر کور کې هغه مفاهیم شته چې دښمن راوړي دلته توضیح کړي دي، په هر کلي کې معلم شته، په هر ښار کې مکتب او پوهنتون شته، په هر ښار کې اداره او راډیو شته، تلویزیون شته، په هر تلویزیون او هر راډیو کې ژورنالیست او خبریال او تبصره نگار او لیکوال او ادیب او شاعر او ذهنیت جوړونکی شخصیت شته. د دوی سره مقابله دا په څه شي باندې کېدلی شي؟ په څه شي باندې ممکنه ده؟ د خلکو سره ټوپک نشته چې د ټوپک په زور ته مقابله ورسره وکړي، یا ټوپک ته واخلي او خالي سړی کړي. دوی سره ټوپک نه ده چې ته په غوسه شي مرمۍ ورته تېره کړي چې اورځه او سلا کنې ومې ویشتې او ټرپ ټوپک درته خطا کړي او لاسونه پورته کړي. نه، هغه سره فکر ده، هغه سره ذهن ده، هغه سره عقیده ده، هغه سره نظریات دي، هغه سره اخلاق دي، هغه سره فکری قناعتونه دي. دا په کلونو کلونو په دې کې ځای شوي دي، د روح او روان ګرځېدلی دي. نور دا په اسانه دنه نه راوځي چې په دا څومره تکلیفونو، په څومره اوږده زمانه په دې کې دغه افکار او نظریات پردیو ایښي دي، او بیا یې د دې نظریاتو په نتیجه کې د تا په مقابل کې، د تا د دین په مقابل کې، د تا د مسجد او محراب په مقابل کې، د تا د کتاب او د مدرسې په مقابل کې درولای ده. دا به د دل ذهن نه راوستل پکار وي، دا په ټوپک نه راوستلی کی، دا په وهلو ډبولو نه راوستلی کی، دا به همدغومره خوارۍ ته ضرورت لري لکه څومره خوارۍ چې غربیانو کې. د فکري جګړې ډېرو درنو قدرمنو اورېدونکو، دا زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو حضور ته مو وړاندې کړل د یو بل داسې خپرونې د لارې چې ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. پر لوی او متعال رب مو سپارو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.